السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په پخوانۍ ویډیو کې موږ تاسې بعضې په اوله مینو کې بعضې شیان وویله، خو یو مهم اپشن هم پکې پرېښی و چې هغه د سیټینګ اپشن و چې دا په ټولو کې مهم اپشن ده. دا چې کله خلاص کو دا صفحه به راوړي، په دې کې سیټینګ کېږي. خو د سیټینګ په صفحه کې یو څه سیټینګونه مهم دي چې باید دا مخکې د نقطې اخیستلو نه مخکې د نقشې کارولو نه باید دا موږ تاسې پکې برابر کړو چې هغه دغه اووه دانې اولني چې کوم دي دا اووه دانې اپشنو کې ضرور باید تنظیمات وسي. په دې کې دغه اولنی چې کوم یو ده ډسټنس یونټ د فاصلې د معلومولو د واحداتو هغه مربوط تنظیمات پکې کېږي چې موږ تاسو ته فاصله په ګاز سره معلومه کړي، په فوټ سره معلومه کړي، په متر او کیلومتر سره معلومه کړي. موږ تاسو کار له متر او کیلومتر سره ده، تر 1000 مترو په متر معلوموي، وروسته له 1000 مترو بیا په کیلومتر باندې معلوموي. نو دغه اولنی باید پکې انتخاب کړو. ښه، وروسته دغه دوهم چې کوم یو د لوکیشن فارمیټ، په لوکیشن فارمیټ کې موږ تاسو ته د لوکیشن د نمبرو مربوط تنظیمات کې چې لوکیشن نمبر یې موږ ته په ډګري سره وښیي، که په ډګري منټ سره یې وښیي، ډګري منټ سکنډ په شي سره یې وښیي. موږ تاسې به پکې همدغه چې کوم یو تیار اوس انتخاب ده دا به پکې انتخاب کړو. د دې په خاطر چې دا یو څه اندازه دقیق ده، او بل دا چې موږ تاسې په جي پی ایس کې هم د همدغه اکثر مجاهدین همدا ډګري منټ سکنډ پکې انتخابوي. نو که په آینده کې موږ تاسې د جي پی ایس نقطه په نقشه کې داخلوو یا د نقشې نقطه په جي پی ایس کې داخلوو، کومه غلطي به د نقطې په داخلولو کې نه راځي. یعنې دا باید په یاد ولرو چې که چېرته د جي پی ایس نقطه مثلا موږ تاسې په نقشه کې داخلوو یا د نقشې نقطه په جي پی ایس کې داخلوو، نو که چېرته موږ تاسې مثلا په جي پی ایس کې ډګري منټ سکنډ انتخاب کړی وي او دلته مثلا په نقشه کې موږ تاسې ډګري منټ انتخاب کړی وي یا مو پکې ډګري انتخاب کړی وي، نو اوس د دواړو تنظیماتو خو سره یو نه دي، لوکیشن فارمیټ سره یو نه ده. نو که چېرته د هغه نقطه په دې کې داخله کړو تقریبا څو کیلومتره اندازه غلطي راکوي. نو چې هر وخت موږ تاسې د جي پی ایس نقطه په نقشه کې داخلوو یا د نقشې په جي پی ایس کې داخلوو، دا باید په یاد ولرو چې دواړو لوکیشن فارمیټ سره برابر وي. مثلا له جي پی ایس نه موږ په کوم وخت کې د لوکیشن نمبر یې راخلو، په همغه وخت کې چې کوم لوکیشن فارمیټ په کوم کې برابر و، که په ډګري منټ سکنډ کې و او که په ډګري منټ کې و او که په تنه په ډګري کې و، نو دلته چې په نقشه کې داخلوو هم باید همدلته موږ تاسې په لوکیشن فارمیټ کې همغه انتخاب کړو. نو خو د دې په خاطر چې اکثر مجاهدین پکې دا ډګري منټ سکنډ انتخابوي، موږ تاسې به هم پکې همدا ډګري منټ سکنډ انتخاب کړو د جي پی ایس مطابق. ښه، دا دوهم چې کوم یو د سکنډري لوکیشن فارمیټ، په دې کې موږ تاسو ته هم همغه د لوکیشن د فارمیټ مربوط تنظیمات کېږي. خو دا که چېرته موږ تاسې فکر کړی وي په هغه اوله صفحه کې موږ تاسو د لوکیشن نمبر یې په یو خانه کې ښیي، دلته یو خط کې ښیي، خو په دې کې موږ تاسې کولی شو همدا سکنډري لوکیشن فارمیټ کې کولی شو موږ دلته چې کوم یو مثلا پکې ډګري منټ سکنډ انتخاب کړی موږ ته په دوم خط کې ښیي، دوه خط یا پاس خط افغانۍ وي یا په لاندې خط کې بل خط کې هم سره ښیي څنګ کې. نو مثلا موږ غواړو چې په دې کې تنها ډګري منټ ور انتخاب کړو، نو دلته به مثلا ډګري منټ پکې انتخاب کړو. اوس هلته وګوره په دوه رنګو کې را پیدا سولې، پاس هغه اولنی د ډګري منټ سکنډ والا دی د پاس، او د لاندې چې کومې دي د شین رنګ دا د ډګري پاس د ډګري منټ سکنډ دی او د لاندې چې د ډګري منټ دی تنه. اوس تاسې که فکر کړی وي پاس دلته د ډګري منټ سکنډ دغه علامې چې کومې دي دلته تار ورسره لیکل شوي هم دی، دا د 4 کې د 4 په سر چې کومه د صفر د علامه ده او وړکۍ ګرده صفر علامه هغه د ډګري علامه ده، او دا د 3 په سر باندې د 3 په سر چې کومه وړکۍ خط علامه ده دا د منټ علامه ده، او دا د 0.3.20 دا د 2 په سر باندې چې کومه دوه وړکۍ علامې دي داسې ده دا د سکنډ علامه ده. نو دا پاس ګوره په ډګري منټ سکنډ سره انتخاب شوي چې موږ تاسې لیکل نه هم پېژندلی شو. همدا د لاندې چې دي دا موږ تاسې هلته په لوکیشن فارمیټ کې ګوره په ډګري منټ سره انتخاب کړی، نو دې کې صرف ډګري منټ علامې دي، داسې دا د 4 په سر باندې وړکۍ صفر د ډګري علامه ده، او دا د 450 د 4 په سر باندې چې کومه ده دا د هغه علامه ده د منټ علامه ده د وړکۍ.
اوس له دې نه د لاندې چې کوم یو ده بیرنګ یونټ. په دې بیرنګ یونټ کې موږ تاسو ته د جهت د درجې مربوط موږ تاسو د جهت درجه په درجه یې راته وښیي، په تعمیریم یې راته وښیي، په میډیم او په څه باندې یې راته وښیي. نو هغه موږ تاسو خپل حالت ته ګورو. که چېرته موږ تاسو سره اکثر مجاهدینو سره چې وي یا د درجو والا کمپاس وي یا د شرقي تعمیریم والا کمپاس وي یا د غربي تعمیریم والا کمپاس وي، نو دغه کمپاس مربوطه به دلته پکې تنظیمات کوو. نو اکثر مجاهدینو سره همدا درې کمپاسونه پیدا کېږي. نو که چېرته موږ تاسو سره د درجې والا کمپاس و، نو دغه اولنی به پکې انتخاب کړو، سوس د هر پکې انتخاب ده ډیګریز 360. او که چېرته موږ تاسو سره مثلا د شرقي تعمیریم والا کمپاس و چې 6000 ملیم دی پکې، نو بیا موږ تاسو پکې دغه 6000 ملیم والا هغه پکې انتخاب کړو. نو که چېرته موږ تاسو سره مثلا د غربي تعمیریم والا کمپاس و، نو بیا موږ تاسو پکې دغه میلز ناټو 6400 دغه پکې انتخاب کړو، چې تر څو پورې موږ تاسو ته د کمپاس مطابق تعمیریم یا هغه درجې د جهت درجې یا جهت تعمیریم دا ورته وښیي پکې چې موږ تاسو ته پکې اسانه وي. مثلا اکثر سره د درجو والا پیدا کېږي، نو دا پکې درجې انتخاب کړو. بل چې ده دنه د لاندې سلوپ یونټ ده. سلوپ یونټ موږ تاسو ته دا هغه کوي چې موږ تاسو مثلا که غواړو چې له د هوارې مځکې نه د غره سر معلوم کړو، د دې غره د سر جګوالی له هوارې مځکې نه دا موږ تاسو ته په فیصدي سره وښیي که په درجې سره یې وښیي. یا مثلا د غره له سره یو کته جای معلوموو، چې د کته جي د غره له سر نه ټیټوالی دا په درجې سره وښیي که په پرسنټ سره یې وښیي. دا به وروسته انشاءالله راځي چې په کومه طریقه باندې معلومیږي، صرف دلته هغه تنظیمات ورته برابریږي. نو موږ تاسو بهتر دا ده چې پکې په درجې سره یې برابر کړو، ځکه د درجې والا چې دا ډیګریز دی لاندې د درجې والا چې دا بیا موږ وروسته ورته اساني هم پیدا کوي چې مثلا تعمیریم ورته یې اړوو یا یې فاصلې ته اړوو چې څومره متر ترې ټیټ دی ترې جګ ده. د ډیګریز والا پکې بهتره ده چې پکې په درجې سره یې وښیي. ښه د دې نه د لاندې چې کوم یو ده دا پریسور یونټ، په دې کې موږ تاسو ته د فشار واحد د فشار دا واحد پریسور یونټ دې کې دغه مربوط تنظیمات کېږي. په افغانستان کې موږ تاسو ساحو کې افغانستان داخل کې چې کوم هغه دی په هغو کې دغه دواړو کې څه هر یو انتخاب سي، داسې د هکټیفیکلز ملیبرس ایچ پی ای که دا انتخاب سي او که د ملي میټرز اف میرکوري ډبل ام ایچ جي دا دوم دا پکې انتخاب سي، فرق نه کوي په دغو کې څه هر یو انتخاب سي. د دې نه د لاندې چې کوم یو ده ریفرنس نارت. په ریفرنس نارت کې موږ تاسو ته د شمالونو مربوط تنظیمات کېږي چې موږ تاسو پکې کوم یو شمال انتخاب کړو. نو هغه موږ تاسو اکثر چې د نقشه کاروو د کمپاس د استعمال لپاره کاروو چې موږ تاسو د کمپاس لپاره ترې استفاده وکړو، د دې درجې په کمپاس کې وکاروو. نو بهتر ده چې په دې کې د اخرنی چې کوم یو د میګنیټیک نارت دا پکې انتخاب سي، او هغه بر پاسې د ترو جغرافیک نارت او ډبل ګراید نارت ده. نو هغه موږ تاسو لپاره پکار نه دي ډېر، موږ تاسو لپاره همدغه میګنیټیک نارت پکار ده چې د کمپاس لپاره ترې استفاده کوو، ځکه کمپاس هم د مقناطیس شمال سره تړلی ده. نو موږ تاسو پکې دغه اخرنی انتخاب کړو. ښه د دغو اوو تنظیماتو نه د لاندې چې کوم دي داسې ښکته چې کوم تاسو ته ښکارېږي دغه تنظیمات چې دي د تر نقطې پورې ډېر تړاو نه لري. دا صرف د سکرین تر یو شي رنګ بدلولو، یو شي ته سایز ورکولو، د یو شي د وظیفې ور بدلولو، دا دغو لپاره ده صرف. نو داسې مهم نه دي چې موږ تاسو لپاره چې ډېر مهم وي. موږ تاسو پرېږدئ کې لنډ درس وایو چې هغه دا ده که د کومې خانهخالۍ تاسو ته ښکارېږي دا خانهخالۍ به ډکې کړو. نور بیا مثلا تاسو خپله پکې هغه کولی سئ چې په کومه طریقه سره تنظیمات پکې خپله یو سړی ځان پکې بلدولی سي. لکه مثلا په دې کې دغه تاسو ته ښکارېږي انفارمیشن باکس کالرز په دې کې مثلا دا اوس د هغه چې کوم یو د لوکیشن د لمبرو کوم رنګ چې لیکل کېدی دغه رنګ مثلا ور بدلوې، ته غواړې چې هغه دې په سره رنګ کې درته ولیکل سي. مثلا دلته سور رنګ انتخاب کړه، اوکې کړه، هلته وګوره تاسو اوس د لوکیشن نمبر یې په سره رنګ کې وښودلی. نو دغه صرف د یو شي رنګونه ور بدلول دي، مهم نه دي دومره ډېرې چې موږ تاسو لپاره په نقطه کې کار ولري.